نوریا چې په نور احمد مشهوره ده، هغه افغان نجلۍ چې د کور د نفقې لپاره یې ځان هلک ګرځولی و تر څو خپله د کور لپاره حلاله نفقه پیدا کړي. د هغه سره په کلي کې څه تیر شول او کلیوالو ورسره څه وکړل. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو پر خواله لاس په لاس کېدله چې پکې یوه افغانه نجلۍ ښکارېدله چې نوم یې نوریه نومېدله او په نور احمد مشهوره وه. نوموړې د سختو اقتصادي ستونزو له امله ځان هلک ګرځولی و او په غور په بازار کې یو کافي شاپ کې کار کاوه. د یادې نجلۍ د خپلو څرګندونو له مخې د کور سرپرست یې نه لرو او د کور د ټول مسؤلیتونه پر هغه وه. هغه ویلي ول چې دا پرېکړه یې ځکه وکړه څو وکولی شي د خپل کوچنیو خویندو لپاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوې برابرې کړي. نوریا وایي په افغانستان کې ډېرې نجونې د کار له سختو محدودیتونو سره مخ دي او د همدې ستونزو له امله اړ شوي ده چې خپل ظاهري بڼه بدله کړي او ځان د هلک په توګه معرفي کړي. هغه ویلي دی دغه ویډیو زما دپاره یو لوی سردرد شوله او نور یې هم د ژوند مشکلات راته زیات کړل. ویلي دی اوس مې کلي کې هم خلک په ښه نظر راته نه ګوري او ویلي دی چې دغه نجلۍ چې په هلک په جامه کې 3 کاله په یو کافي شاپ کې کار کاوه دا ممکن نه ده. هغوی غلط سوچونه وهي او غیر زما په اړه غلط فکرونه کوي. زه اوس عزت نه لرم. په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ویډیو ښیي چې نوموړې وروسته له هغه ونیول شوه چې هویت یې څرګند شو، خو تر اوسه په رسمي ډول نه ده روښانه شوې چې دا نیونه د کومې امنیتي ارګانونو له لورې شوې او که د ځایي خلکو لخوا طالبانو ته سپارل شوې ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا خیر شرې.